بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې دنیوي مشاکلو او مصائبو لپاره به خپله سینه پراخه ساتي او په تا باندې چې کم تکلیف، مصیبت او درد راځي، الله ته به رجوع کوي او د رب العزت نه به بدله غواړي. ابو سفیان بن حرب له شام څخه د مکې مکرمې په لور سوداګریزه قافله روانه کړې وه. په لاره کې پرې مسلمانانو حمله وکړه، خو ابو سفیان ډیر چالاکه انسان و. د مکې مکرمې په لور وزغلید، خو له ځانه وړاندې مکیوالو ته پیغام ولیک چې مسلمانانو ما باندې حمله کړې، تاسو زما د مرستې لپاره ژر تر ژره راشئ. که تاسو په وخت رانغلی نو هر څه به رانه لوټ کړي. کله چې پیغام وړونکی مکې مکرمې ته ورسید او خلک یې خبر کړه، نو مکوالو یو جراره لښکر مسلمانانو سره جنگ لپاره تیار که او د مدینې منورې لاره یې ونیوله. د بدر په میدان کې دواړه ډلې سره مخ شوې او یوه خونړۍ جګړه منځته راغله چې په پایله کې د قریشو 80 تنه د دوزخ کندې ته پرېوتل او 80 نور د مسلمانانو سره بندیان او اسیران شول. پاتې قریش په خپلو وینو او زخمونو کې د مکې مکرمې په لور روان شول او په همدې ترتیب فتحه د مسلمانانو په برخه شوه. بل پلو ته ابو سفیان هم د خپلې قافلې سره روغ رمټ مکې مکرمې ته ورسید، خو زخمی، په غم کې ډوب او ماته خوړلي قریش یې په وړاندې و. عبدالله ابن ابي ربیعه، عکرمه بن ابي جهل او صفوان بن امیه د څو نورو ځوانانو سره چې پلار، رور او د کور نورو وګړي یې په بدر کې هلاک شوي ول، د ابو سفیان خواته راغلل. کله چې د ابو سفیان خواته راغلل نو ابو سفیان ته یې وویلې، محمد صلی الله علیه وسلم او ملګرو یې تا ته ډیر تاوان در رسولی، ستا مخور او د کار سړي یې وژلي دي. له دې امله ته د مال په مرسته د هغوی په خلاف له موږ سره مرسته وکړه، کیدای شي چې موږ د خپلو مړو او د خپلو وژل شوو بدل واخلو. ابو سفیان او نورو سوداګرو دوی سره د مرستې لپاره د خپلو خزانو خولې بیرته کړې. د همدوی په اړه الله رب العزت په سورة انفال کې فرمای، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الله فرمای، کومو خلکو چې د حق له منلو نه انکار کړی دی، هغوی خپلې شتمنۍ د الله رب العزت له لارې نه د منع کولو لپاره لګوي او اوس به یې لا زیات لګوي، خو په پای کې به همدا هلې ځلې د هغوی لپاره د پښیمانتیا سبب وګرځي، بیا به هغوی مغلوب وي، بیا به دا کافران د دوزخ لوري ته محاصره شوي ورشي. الی جهنم یحشرون. له همدې امله د بل ځل لپاره قریشو ځانونه په تورو، زغرو، نیزو، غشو او ډالونو باندې سنبال کړل او د جنگ لپاره روان شو. د بنو کنانه
او بنو تهامه والو چې کوم خلک د دوی منندوی ول هغوی هم له دوی سره روان شول. ښځې او کوچنیان هم له دوی سره یو ځای و تر څو نارینه د جنگ له میدان څخه ونه تښتي. ابو سفیان له ځان سره خپله میرمن هنده بنت عتبه روانه کړه او عکرمه بن ابي جهل له ځان سره خپله میرمن ام حکیم بنت حارث روانه کړه او حارث بن هشام له ځان سره خپله میرمنه فاطمه بنت ولید روانه کړه. مکوال مخ په وړاندې تلل او مدینې ته نږدې د شیلۍ په یوه څنډه کې کاروان واړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د دوی له راتګ څخه خبر شو نو له صحابه و کرامو سره یې مشوره وکړه چې په مدینې منوره کې دننه پاتې شو دفاع وکړو او که له مدینې منورې نه د باندې ورشو او له هغوی سره جنګ وکړو. ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه سینه همدارنګه د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارکې سینې نه تنګیږي. نو هغو کسانو چې په بدر کې برخه نه وه اخیستې هغوی ویلې ای د الله رسوله موږ به د مدینې منورې څخه د باندې د احد په میدان کې له هغوی سره مقابله وکړو. د دوی خیال و چې په دې ترتیب به د هغو صحابه و کرامو رضی الله عنهم درجه لاسته راوړي چې په بدر کې برخمن ول. دوی چې ډیر ټینګار وکړ نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته لاړ او په وسله سنبال بیرته راغی. خلکو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره تیار ولید نو پښیمانه شول. دوی احساس وکړه چې دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم له مدینې منورې څخه د باندې جنگ کولو ته مجبور ک. وی ویل ای د الله رسوله که ته غواړې نو په مدینې منوره کې پاتې کیدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هیڅ نبی لپاره مناسب نه ده چې هغه اغوستې زغره او راخیستې وسله کیږدي تر دې چې الله رب العزت د ده او دښمن ترمنځ پریکړه نه وي کړې. کله چې ابو سفیان او د هغه لښکر د احد لمنې ته راښکته شو نو مسلمانان خوښ شول چې د دوی پخوانی ارمان پوره شه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه و کرامو ته ویلې څوک شته چې موږ له عامې لارې څخه پرته په بله لاره تر هغه ځایه ویسي چیرته چې مشرکان دي. او الحمدلله دغه لارې ټولې ما وکتلې چې په ځینې ځایونو کې آبادي شوې او په ځینې ځایونو کې لا تر اوسه هم آبادي نه ده شوې. د بنو حارث بن حارث څخه د ابو خسیمه په نوم یو تن پورته شو او وی فرمایل ای د الله رسوله زه به تاسو په همدغسې لاره بوزم. نوموړي صحابي رضی الله عنه له ځان سره لښکر واخیست او د بنو حارثه د کښتونو په لاره روان شو. دلته د مربع بن قیدي په نوم یو سرکښه ړوند منافق و. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې د ده له کښتونو څخه تیریدل نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم اجمعین د پښو آوازونه واورېدل. دی منافق به لپه له خاورو څخه ډکوله او خاورې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور ورشیندلې او ویل به که ته د الله رسول یې نو زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما د کښتونو په منځ کې لاړ شي. بیا دغه خبیث لپه له خاورو څخه ډکه کړه او وی ویل قسم په الله ای محمده صلی الله علیه وسلم که زه پوهیدی چې دغه خاوره ستا پرته په بل چا باندې نه پریوځي نو ما به دغه خاوره ستا په مخ درشیندلې وی. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د ده د وژلو لپاره ور وړاندې شول خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کړل او وی فرمیل دا مو وژنئ دا په زړه او سترګو یعنی په زړه او په سترګو په دواړو باندې ړوند دی. له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم روان شو او د دغه منافق معاملې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم اهمیت ورنکه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو عقلمند او پوه انسان و. په معمولی خبرو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم غصه نه کوله او سینه به یې نه تنګوله. حقیقت هم همدغه دی چې سپي غاپي او قافله تیریږي. هوا غرونه نشي لرزولی
خو شګې یو خوا او بله خوا وړی شي خو خپله غر نشي خوځولی. نو تاسو هم د مصائبو او د کړاوونو په مقابل کې سینې مه تنګوئ. د یوې معمولي او لږې شان خبرې په وړاندې خپله سینه مه تنګوئ. خصوصا داعیانو ورونو ته زما دا پیغام دی. کله چې تاسو خلک د الله رب العزت دین ته رابلئ، تاسو غواړئ چې د الله رب العزت بندگانو ته د الله کلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث ورسوئ، نو په دې لاره کې به هر څه زغمئ. تاسو ته به بدې ردې ویل کیږي، په تاسو به رنګارنګ نومونه ایښودل کیږي، په خپل ژوند کې به تاسو ګواښل کیږئ، په مجالسو او په جلسو کې به تاسو پسې تبلیغ کیږي، اما سینه به نه تنګوئ. د دیو خبرو ته به کله هم تاسو اهمیت نه ورکوئ، ځکه که تاسو د دیو خبرو ته اهمیت ورکه نو کم هدف چې تاسو لرئ یا کومه لار د دعوت او د بلنې چې تاسو غوره کړي او انتخاب کړي هغې ته بیا تاسو نشئ رسېدلی. سپي غافي او قافلې روانېږي، د قافلې مخه خو نشي نیولی. او بل دا چې هوا غرونه نشي لرزولی، شمال او باد غرونه نشي لرزولی، خو شګې یو خوا او بله خوا وړی شي. نو د دعوت او د بلنې او د تبلیغ په کار کې تاسو ځان نه غرونه جوړ کړئ. د دې منافقینو، حاسدینو او د مبتدعینو خبرو ته په خپل ژوند کې کله هم ارزښت مه ورکوئ، که نه بیا به ناکامه یاست. سینې پراخې کړئ. نور به مو واورو درنو اوریدونکو، خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی، له کوم کار نه چې چاره نه وي نو ګزاره کوه. همدغه خبره ما یو داسې ناروغ ته وکړه چې هغه د شګر یا د شکر په ناروغي باندې اخته و. هغه تریخ چای څکه او په خپل حال باندې خفه وم. ما ورته وویلې د چای څکلو پر وخت چې غم او افسوس کوې څه ګټه در رسوي؟ هغه ویلې نه. نو ما وویلې چې چاره دې نه وي نو ګزاره کوه. زما د خبرې مطلب دا و، ضروري نه ده چې د دنیا هره معامله دې زموږ پر خوښه وشي. رښتیا هم د دا ډول معاملو سره موږ ډیر لاس او ګریوان کیږو. که ته د خپلې خوښې دندې لپاره یو ځای امتحان ورکړې او بریالی نشي، بیا په بل ځای کې آزموینه ورکړې او بریالی شي، نو د دې ستونزې د حل لار څه ده؟ د حل لار همدغه ده چې چاره دې نه وي نو ګزاره کوه. کومه دنده چې ستا خوښه وه هلته بریالی نه شوې، خو د دویم ځل لپاره د امتحان او آزموینه ورکړه، داسې دنده کې بریالی شوې چې هغه ستا خوښه نه ده، نو په همدې باندې ګزاره وکړه. چې چاره دې نه وي نو بیا ګزاره کوه. که ته د یوې پیغلې کورنۍ ته ووایې چې زه ستاسو د لور سره واده کول غواړم او هغوی ستا خبره ونه مني او بیا یې بل کس ترې وغواړي او هغوی ته یې ورکړي، نو ته به څه کوې؟ زما په یقین سره همدغه به کوې، یعنې چې چاره دې نه وي نو ګزاره وکړه. غوره کار همدغه دی چې له هغې څخه زړه صبر کړي او ځان ته په بل ځای کې د بلې پیغلې غم وکړي. هو، آیا په دنیا کې د جنکیو کمی دی؟ هیڅ کمی نشته. خو په ډیر افسوس سره باید ووایم چې ډیر خلک دغې حل لارې سره موافق نه دي او په ستونزه کې د ښکیل کېدو له امله خپل ټول ژوند له غم او خفګان څخه ډکوي. هر چاته ګیلې کوي او زړه خوري چې فلانی کره زه ورغلم، د هغه لور مې وغوښتله، ما ته یې رانه کړه او بل چاته یې ورکړه. په داسې حال کې چې نه خو د دغو ګیلو او غمونو کولو له امله له لاسه تللی شی په لاس ورځي او نه یې د قسمت لیکل بدلولی شي، او په ځینې ځایونو کې خبره تر دښمني پورې واوړي چې ما ته دې رانه کړه، بل چاته دې ورکړه، زه اوس تا سره دښمني کوم. دا به د جاهل انسان کار. زما په وړاندې خو د دې ستونزې او مسئلې یوازې همدغه غوره لار ده، یعنی کوم څه چې تاسو غواړئ او په لاس نه درځي، نو هغه څه وغواړئ چې په لاس درځي. عاقل انسان همغه دی چې ځان د حالاتو سره په قالب کې واچوي تر دې چې هغه د حالاتو په بدلون باندې لاس بری شي. شیخ عریفي لیکي، زما یو ملګری چې د جماعت د رغولو چارې پر غاړه وي، وایي د جماعت جوړولو پر وخت د روپو د کموالي له امله
زه د ښار یو نومیالي سوداګر ته ورغلم. هغه په خوا کې کینولم. زما یې ډېر قدر وکړ. بیا مې ترې د روپو غوښتنه وکړه. کله مې چې د روپو غوښتنه ترې وکړه نو هغه د خپل وس مطابق ما سره مرسته وکړه. له دې وروسته یې له جیب څخه یو ډول دوا او درمل راوښکل. هغه دوا او درمل ده وخوړل. ما ترې پوښتنه وکړه الله دې خیر کړي څه خبره ده چې دا ګولۍ دې واچولې او دا ګولۍ دې وخوړلې. هغه نومیالي سوداګر راته وفرمیل 10 کاله کیږي چې له دې درملو او له دې دوا پرته ماته خوب نه راځي. موږ ورته دعا وکړه او له سلام وروسته ترې روان شو. په لاره کې د سړک جوړونې کار روان او هلته انجینرانو د غټو غټو جنریټرونو په وسیله ګروپونه لګولي وو. غټ غټ ماشینونه یې لګولي وو تر څو چې څراغونه ولګي ګروپونه ولګي. د همدغو ماشینونو او جنریټرونو شور او غږ تر لرې لرې ځایونو پورې رسېده. د دې جنریټرونو ډېر شور. خو دا ټولې معمولي خبرې دي. د خوند خبره دا ده چې هلته د جنریټرونو یو غریب څوکیدار څو اخبارونه راټول کړي ول، په ځمکه هوار کړي او د پاسه یې پرې بېغمه وده. وګورئ قدرمنو اوریدونکو، هغه نومیالی تاجر دی، هغه نومیالی سوداګر دی. الله رب العزت د ژوند ټول اسباب هغه ته مهیا کړي، تیار کړي دي، خو تر څو چې هغه د خوب ګولۍ ونه خوري هغه ته خوب نه ورځي. او دا بل کس چې الله رب العزت د ژوندانه د راحت لپاره هغه ته اسباب نه دي مهیا کړي، د هغو جنریټرونو په خوا کې هغه خوب کوي چې د هغو آواز تر ډیره لرې لرې رسیږي او په ځمکه باندې څو اخبارونه یا کارټنونه خپاره کړي، په هغو باندې ویده شي. هو ژوند وکړئ، د غم کولو وخت نه دی. د ژوند له اړتیاو څخه چې هر څه په لاس درځي هغه وکاروئ. د الله رب العزت شکر ادا کړئ او کوم څه چې په لاس نه درځي هغه پسې ځان مه کړوئ. بس الله رب العزت دې موږ ته د داسې اعمالو توفیق راکړي چې په هغو باندې زموږ رب راضي کیږي او څه چې الله راکړي دي الله رب العزت دې په هغو باندې موږ ته قناعت او رضا حاصله کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.